ملګرو وایي عمر دا په مور باندې دونه ډېر زیات ګران و ځکه چې د دې پلار چې دی په 2006 کې وفات شوی و. نو عمر به چې څه هم غوښته د دې مور به ورته هغه خاماخه د یو ځای نه هغه پوره کول. په 2006 کې د پلار وفات شوی، بیا نور کومه پالنه چې د هغه به ترون ورسره داسې مدد کاو، خو په مور باندې ډېر زیات ګران ویل چې دا ډېر زیات غریب او یتیم دی، د دې د وجې نه هغې به مور به پرې ډېره زیاته خفه کېده. خو بس یو کس را پاسېدو او د مور کم ارمانونه چې وو هغه یې په سیند باندې خاورې کړو، دا یې وله مړ کړو. ډېره زیاته د افسوس خبره ده هغه سایټ هغه مونږ تاسو سره 2 ویډیو شیر کړو، تاسو ته مکمل تفصیل مونږ شیر کړو چې آیا عمر یې په څه وجه قتل کو او ولې قتل کو، ټول معلومات مونږ تاسو سره شریک کړو. خو په نن ویډیو کې مونږ تاسو سره به یو 2-3 خبرې کوو اهمې. داسې چل دی که مونږ وګورو نن سبا د هلکانو کم کارونه چې دي هغه زمونږ په دې سیمه کې ډېر زیات سیوا شوي دي. نو تاسو ټولو ته زه یو ریکویسټ کوم که تاسو هم چېرې د خپل بچي سره داسې د کشر نه دا خامخا دا تپوس کوئ بچي ستا سره موبایل چېرته نه راغی، ستا سره دونه پیسې د کم ځای نه رالي، ځکه چې زمونږ ډېر زیات غربت دی، نو ستا سره دا دونه ګړۍ او کپړې او هر څه نوي سوټونه موټونه دا چې راځي بچي دا د کم ځای نه رالي. نو خامخا دا تپوس کوئ، ځکه چې سبا لکه بیا داسې غم درته جوړېږي، داسې شرم درته جوړېږي، نو د هغې نه ښه دا ده چې په وخت باندې د یو شي هغه تپوس وشي. کچری عمر هم خپل مشرانو ته دا خبره کړې وي چې آیا ماته د دې هلک نه داسې تکلیف دی، دا هلک ما چیړي یا ماته داسې څه خبرې کوي، نن به دا مسله نه جوړېدی. خو عمر ته دا خبرې هم مخکې کړی شوي دي، د دې په منځ کې مخکې دا خبرې راغلي دي، خو عمر ځان غلی کړی دی، په کور کې ترونو ته چاته څه نه دي ویلي. د دې د مور کومه وینا چې دا هغه هم وایي چې دا د 2-3 ورځو نه هغه ډېر زیات خفه و، ډېر زیات په غم کې و. خو که چېرې دا کور ویلي وی نو دا مسله هغه به نه جوړېدی. نو تاسو ټولو ته زه هم یم چې په خپل کشرانو باندې خصوصي نظر وساتئ، ځکه چې حالات نن سبا ډېر زیات خراب دي. زموږ معاشره چې کم ده هغه د دې قابل نه ده چې یو هلک هغه د کور نه بهر ته وځي په 16-17 سالو کې او داسې وګرځي، ځکه چې انتهایی کم حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي. دغه ویډیو تاسو سره شریک کړه، مخکې هم شیر کړئ. انشاءالله بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن لپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.